سلامونه درنو ملګرو، نن بیا سره یو ځای سوي یو لکه محمد طاهر ليکوال صاحب، عبدالمالک کلمیار صاحب او تېمورشاه کمال صاحب. زه شهزاد غواړم د تېمورشاه کمال سره چې ادیب دی، شاعر دی، لیکوال دی، د ټولنې مشر دی. غوښتنه د کمال صاحب سره دا ده چې ته یو څو شعرونه راته ووایه، ځکه چې داسې لمحات په ژوند کې کله کله سره یو ځای سي. نو ارشاد کمال صاحب. ستاسو د ټولو په اجازه ارشاد. د خپل ځان په ویر اخته یو، خو زه دلته او ته هلته. وا ډېر اخته یو، خو زه د دلته او خپل ته ځان په ویر اخته یو، خو زه دلته او ته هلته. واه یو د بل په تماشه یو. خو زه دلته او ته هلته. دا بیا ووایه کمال صاحب، ډېر خپل ځان په ویر اخته یو، خو زه دلته او ته هلته. یو د بل په تماشه یو، خو زه دلته او ته هلته. د کومک لاس مو یو بل ته نه رسیږي حق حیران یو. وا د کومک لاس مو یو بل ته نه رسیږي حق حیران یو. یو وجود جلا میشته یو، خو زه دلته او ته هلته. ډېر الله، ډېر زورور. د کومک لاس مو یو بل ته نه رسیږي حق حیران یو. یو وجود جلا میشته یو، وا خو زه دلته او ته هلته. ډېر الله، ډېر